ګلونه به راوټو کېږي ناامیده نه یم جواده ګلونه به راوټو کېږي ناامیده نه یم جواده او ما د خال په سیمه کې کرد محبت کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اسدساني یو ځل بیا ستاسو د کیمرې په سترګه باندې مخاطب یم. ګرانو کتونکو مخکې م د جواد الله همدرد صاحب نه موږ یو غزل ریکارډ کړی و او ستاسو فرمایش و بار وینا وه چې بل غزل ریکارډ کړئ. نو موږ نن بیا د خال په سیمه باندې راغلي یو د پنجکوړه سیند غاړې ته او د جواد علي همدرد صاحب را سره موجود دی او جواد علي همدرد صاحب ته پروګرام کې هرکلی یم. ډېره مننه اسدساني صاحب، تاسو په دې خپل دومره مصروف ژوند کې یو پیر بیا زموږ دپاره څه لږه حصه ویست او زموږ خواله راغلی. مخکې کومه پروګرام چې مونږ کړی و نو په هغې کې ډېرو ملګرو په کمنټس کې دا غوښتنه کړې وه د ځای په باره کې، نو زه هغوی ته خپل شارټ کټ کوم انټروډکشن دی هغه کول غواړم. زما نوم چې دی دا جواد الله همدرد دی او زه د خال نیمکو علاقې سره تعلق ساتم او ایٹ دس ټایم چې دی نو زه اوس په 8 کلاس کې چې دی نو سبق وایم، یعنې د 8 کلاس سټوډنټ یم. ډېره مهرباني. نو موږ نن بیا راغلي یو د جواد الله همدرد صاحب نه به نوې غزلې ریکارډ کوو. تاسو به هم ګورئ موږ به هم ګورو. نو موږ هم په دغه تمه باندې یو چې د جواد الله همدرد صاحب نه نوې غزلې او شعرونه واورو. تاسو هم په دغه تمه یې. نو جواد الله همدرد صاحب موږ سره به نن څه شریکوئ؟ د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې درد یې د جفا دومره خوږ دی چې درد یې د جفا دومره خوږ دی نو ته پوه شه چې وفا به یې لا څنګه وي. چې درد یې د جفا دومره خوږ دی نو ته پوه شه چې وفا به یې لا څنګه وي. دا چې سترګې سرې وي ما ته په غوسه کې دا چې سترګې سرې وي ما ته په غوسه کې دا یې غوسه ده نو مسکا به یې لا څنګه وي. ډېر ښه ډېر زبردست. حاجي نور دې نه بعد یو غزل دی چې ما ته خیرې کوه دا به دعا راته یو ځل شي. ډېر ښه. ما ته خیرې کوه دا به دعا راته یو ځل شي په دې نرمو شونډو به خندا راته یو ځل شي. ما ته خیرې کوه دا به دعا راته یو ځل شي په دې نرمو شونډو به خندا راته یو ځل شي. دا چې د غر عمره نفرت را سره کوي اشنا دا چې د غر عمره نفرت را سره کوي اشنا دا به بدل په وفا راته یو ځل شي. ډېر ښه ډېر ښه. او خیر که اوس مې ګریوان لوند په اوښکو ګرځومه خیر که اوس مې ګریوان لوند په اوښکو ګرځومه دا به وچ شي چې په خندا لیلا راته یو ځل شي. ډېر ښه ډېر ښه. دا چې غرونه د بارودو لوګو خړ پړ کړی دي دا چې غرونه د بارودو لوګو خړ پړ کړی دي ګلې ګلزار به پښتونخوا راته یو ځل شي. او مسافر بسې دا اولنی شعر دی زما چې زه په پردي وطن کې ژوند کوم لرې د اشنا نه یم زه په پردي وطن کې ژوند کوم لرې د اشنا نه یم هم مې غرې ونیسي چې رایاد خپل بابا راته یو ځل شي. او یا لیونیه دا زړه سوي غزلې نورې مه لیکه یا لیونیه دا زړه سوي غزلې نورې مه لیکه یاد د ډېرو مودو ورک هغه اشنا راته یو ځل شي. او ویلې زه چې د جواد دا زړه سوي غزلې اورمه ویلې زه چې د جواد دا زړه سوي غزلې اورمه د زړه جوړ شوی پر هر تازه بیا راته یو ځل شي. ډېر ښه ډېر زبردست. قسم دی که په یو رګ کې مې راتله قسم دی که په یو رګ کې مې راتله چې زه دا ستا نه به جدا شم قسم دی که په یو رګ کې مې راتله چې زه دا ستا نه به جدا شم. ما چېرته به ژوند کې دا سوچ نه و کړی ما چېرته به ژوند کې دا سوچ نه و کړی چې د هغه ښکلې شان لیلا نه به جدا شم. او ما چې په هغه ورځ ستا په سترګو کې اوښکې لیدلې دي ما چې په هغه ورځ ستا په سترګو کې اوښکې لیدلې دي او قسم دی که اوس به په ژوند کې په خندا شم. او دا ستا د لاسه مې هغه ښکلې لیلا پاتې شوله دا ستا د لاسه مې هغه ښکلې لیلا پاتې شوله بارانه نو اوس څه وکړمه تا ته به ژړا شم. او ویلې همدرده چېرته مې په خپل دیدن موړ نه کړې ویلې همدرده چېرته مې په خپل دیدن موړ نه کړې اوس ځمه مېلمنه به دي سبا شم. او بل غزل نور درنه څه نه غواړم خو مړې لږه وفا راکړه نور درنه څه نه غواړم خو مړې لږه وفا راکړه ځکه دا نشې کولی زه درد خو د جفا راکړه ځکه دا نشې کولی زه درد خو د جفا راکړه چې ژوند سره د جانان وي نو ربه ډېر ژوند په دې دنیا راکړه چې ژوند سره د جانان وي نو ربه ډېر ژوند په دې دنیا راکړه. ښه ده ځه دا خو ومنه که نه
ښه د زه دا خو ومنه که نه لږه شانتي مینه پر اختیار راکه او یا خو مې ساه واخله چې دمه شم یا خو مې ساه واخله چې دمه شم یا راله هغه په دې دنیا راکه یا خو مې ساه واخله چې دمه شم یا خو راله هغه په دې دنیا راکه او ستا د نه لیدو درد ډېر خراب کړی یم ستا د نه لیدو درد ډېر خراب کړی یم د سپینې خولې مرهم راله بیا راکه او زه خو به بغیر له تا نه مړ شم زه خو به بغیر له تا نه مړ شم لږ رحم وکړه مړې لاس د وفا راکه او ساقي ما خو توبه ویستل وه ساقي ما خو توبه ویستل وه خو زه یو جام راله نن بیا راکه او همدرد وایي دلته به ترې زړه صبر کومه همدرد وایي دلته به دې زه زړه صبر کومه خو په هغه جهان کې خامخا راکه ملګرو یو ریکویسټ درته کومه ډېر همبل ریکویسټ چې د اسد ثاني دا کومه چینل چې د اسد ثاني دا یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ نو په دې باندې چې تاسو زما کومه نوې غزلې چې تاسو کتلی شئ ډېره مهرباني دا و زموږ سره جواد الله همدرد صاحب چې تاسو یې غزل واورېد او ستاسو به هم خوښ شوي زموږ به هم خوښ شوي چا چې زمونږ اسد ثاني چینل نه سبسکرایب کړی هغه سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان سره ضرور ووایئ موږ به ستاسو دپاره راوړو نوې نوې غزلې نوې نوې ویډیوګانې او ستاسو